کار جاری ساتئ ټیمه، په زور سره یې کش کړئ. دا ترې تاو کړئ. کش کړئ. کش کړئ. پورې وهئ. موږ د اوبو د بهیر سره روان یو. هغوی هلته دي، تور میږیان. زموږ هدف هلته دی. د برید لپاره ځانونه چمتو کړئ. برید وکړئ. ګړندي حرکت وکړئ چې وتښتي. موږ د خوراک په لټون ولاړو او سرو موږ برید وکړ. د سرو میږیو دومره همت چې زموږ په قشنګ باندې برید کوي. موږ د خپلو ملګرو د بچولو لپاره ځو. ټول چمتو اوسئ. سلام. موږ د خپلو ملګرو د بچولو لپاره راغلی یو. غواړو له تاسو سره خبرې وکړو. تاسو زموږ کلا ته د څه لپاره راغلی یاست؟ ستاسو ملګري زموږ بندیان نه دي. دوی په خپله خوښه زموږ سره کار کوي. که دوی په خپله خوښه وي نو موږ یوازې د دوی خبره اوري. اجازه راکړئ له دوی سره وګورو. نه، تاسو زموږ کلا ته نشئ تللی. که تاسو زموږ خبره ونه منئ نو موږ نور لارې هم لرو چې خپله خبره ومنو. سور میږیان زموږ خبره نه مني. موږ باید حمله وکړو او خپل ملګري بچ کړو. که تاسو زموږ خبره منلې وای نو تاسو به دومره زیان نه ولیدلی. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي نو هیله ده چې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل پښتو انیمیشن سبسکرایب کړئ.